قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا الله 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 أي خدايا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث 88 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا منار اسلامی رادیو زرتن از اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشاله یم چې د حدیث په وړاندې کولو باندې حاضر یم الله جل جلاله دې د حق د بیان کولو توفیق ماته نصیب کړي او بیر د عمل کولو توفیق ټول مؤمنانو ورونو ته راکړي زما د ایمان او د عقیدې ورونو دا باب الاطعمه هغه خلاص شو اوس یو بل کتاب خلاصو چې هغه ته اشربا د سکاک باب دی او کتاب دی په دې کې مونږه هغه حدیث ذکر کیږي په دې کتاب کې چې د سکلو سره تعلق لري کوم شیان د غسکل روا دي او کوم شیان دي چې د غسکل حرام دي اول د حدیث لفظي ژباړه کو به دا غنه ورستو د حدیث فواید ذکر کو په درس کې 2-3 حدیث نورم دي کوشش کو ان شاء الله تعالی چې هغه هم منګو تاسو نن واخلو رازو د حدیث لفظي ژباړه ته کتاب الاشربه کتاب دے په بیان د سکاک کې په بیان د هغه شیانو کې چې د غسکل روا دي یا ناروا دي الحديث 88 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما د عبد الله زید عمر رضي الله تعالى عنهما څخه روایت ده فرمای عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وفرمایل على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناستیو سی ویلا اما بعد د دین رستو ایها الناس یا خلقو اما بعد کلمه صفویږي چې دا د بسم الله د حمد او صلات نو رستو هغه ویل کیږي یا د آیات او د حدیث نو رستو ایها الناس یا خلقو انه نزل تحریم الخمر یقینا نازل شوه د حرام والد شراب وهي من 5 او دا شراب د 5 شیانو جوړیږي من العنب د انګورو نه جوړیږي او التمر خرماو نه جوړیږي او العسل د شاتو نه والحنطه او د غنمو نه والشعير او د وربشو نه او به فرمایي چې خلکو د آیات کوي والخمر شراب ما خامر العقل هر هغه شی چې عقل باندې فرد راولي او عقل ګډ وډ کوي هم دغه د شراب حکم دی دغه شی شراب دی لکه څنګه چې شراب خکارا د خمر حرمت په قران او حدیثو کې راغلی دی همدارنګه هر هغه شی استعمالول چې هغه په عقل باندې ګډوډه راولي او په عقل باندې فردا چي نو د حکم د شراب دی 3 بدر شان دي ودیت زما خوخه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان عهد الینا فیهن عهدا و چې بیان کړي ومنګ ته په دې کې بیان او داسې عهد ننتهي الیه چې منګه حق ته رسیدلی وي او اخرنه هغه مقصد ته رسیدلی وي ومتاسفانه چې دا کار زه ونه شو ما په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پښتنه نه کړي او ذهن می په خلاص شوی نه دی یو هغه شی چې داغه بیان منی وایي صحیح نیم پوي شوی الجد میراث د نیکه دی دویم ول کلاله او د کلاله د چې کلاله څه ته وایي او د ورونو سره او د خويندو سره به څه میراثي او ابواب من ابواب الربا او رسول الله حدیث کې ویلو چې یو دروازه د سود نه په دې نیم پوي چې هغه دروازه د سودونه هغه څه شی دی دا د حدیث لفظي ژباړه وا شراب باندې مخکې خبره ذکر شوی و اختلاف د علماو
د هغې په حد او اندازه کې او د اثر د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا هم ذکر شوی فی باب حد الخمر 450 صفحه کې. او دلته کې بیان مقصد دا دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابه کرام مؤمنان مسلمانان دې طرف ته متوجه کړي چې 15 شیانو نه زمونږ استاد په زمانه کې شراب جوړیږي، انګورو نه جوړیږي، خرماو نه جوړیږي، د شاتو نه جوړیږي، غنمو نه جوړیږي، وربشو نه جوړیږي. او دویمه خبره دا یاد کړئ هر هغه شی چې هغه په عقل باندې فټواله راولي، اختباط راولي، خلط راولي، نو هغې ته هغه حکم د شراب لري. ان الخمر كل ما خامر العقل من اي شراب، هر قسم سکل چې وي او چې عقل کې ګډوډي راولي د دې حکم د شراب دی. او د آیات کې وما ما اسکر کثیره فقلیله حرام، د هر هغه شي سړی ډېر نشه کوي لږ حرام دی. او دا د حدیث الفاظ مو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلکو ته د شراب او تعریف هغه ذکر کوي او دا ذکر کوي چې شراب د 15 شیانو نه زمونږ په زمانه کې جوړېدل. د دې دا مقصد نه لري چې د نور شیانو نه جوړیږي، نه، په دې دویم قول سره دا ثابته کړله که چېرته د انګورو، خرماو، د شاتو، غنمو د وربشو نه نو نور شیان نه جوړ شوي، نو هغه یاد لرئ چې عقل تخریبوي، عقل کې نقصان راولي، همدغه حکم د شرابو لري. د دې څکل حرام دي، هغه په کار نه دي. لکه زموږ استادو په زمانه کې ډېر زیات مشروبات راوتي دي، پیپسي راوتې ده، کوکا کولا راوتې ده، او ډیو دی او فلان دی، ډېر شیان دي. او په دې کې نور ناشنا مشروبات راوتي دي. او تاسو ګورئ چې په هغې کې مشروباتو کې داسې یو شی موجود دي چې عقل باندې ګډوډي راولي، نو د هغې څکل دا حرام دي. حدیث نه یو مسله دا ثابتېږي ان الخمر التي، هغه شراب چې هغه نازل شوی دی دغه تحریم او د هغې په زمانه کې صحابه کرام په دې باندې پوه شوي وو، نو هغه هو کل ما خامر العقل، هر هغه شی چې عقل باندې فټواله راولي. او د هغې په زمانه کې دا ثابته شوله چې دا د انګورو نه، خرماو نه، شاتو نه، غنمو نه، وربشو نه جوړېدل او ټولو ته خمر ویل کېږي او شراب ویل کېږي. اوس خبره دا ده وما حدث بعدها فهو خمر، د دې نه وروسته چې په بل نوم جوړېږي لکه زمونږ استاد د زمانه کې یا آینده په نومونو باندې بدلېږي رابدلېږي، خو بس دغه علت مشترک چې موجود و چې هغه عقل تخریبوي، عقل ته نقصان ورکوي، عقل باندې ګډوډي او پټواله راولي، بس دغه شی حرام دی، د هغې څکل حکم د شرابو دی. دویمه مسله دا ثابتېږي ان العالم مهما بلغ من العلم، عالم مسلمانان په دنیا کې چې هر څومره څوک علم ته ورسېږي فانه لا یحیط به، شاندار چې دا انسان دی، انسان ناقص دی، انسان په علم باندې احاطه نشي کولی، او ويخفى عليه اشیاء، ډېر کارونه په هغه باندې خفي پاتې کېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته دویمه مرتبه لري په امت مسلمه کې. او سره د هغې نه درې خبرې په ده باندې اشکال پاتې شوی دی او وایي زما په لا اوس هم ذهن خلاص شوی نه دی. یو نیکه په میراث کې حکم چې دا میراث وړی شي که نه شي، او دویم کلاله چې کلاله څه ته وایي، او خیافي او عیاني ورونو سره څه شی د هغې نه میراث په څه طریقه باندې وړل کېږي. او دریم پکې ابواب الربا چې حدیث کې راځي، وایي د دې څه مقصد دی. د دې نه معلومیږي چې عالم بكل شی صرف یو الله دی، حتی چې بعض احادیث په بعض صحابه باندې پټ پاتې شوي دي. یو صحابي به په درجه کې د ایمان وروسته راغلی او زمانه د ایمان به وروستنی من المتقدمین بنی، هغه ته حدیث رسول الله رسېدلی، هغه چې هغه زوړ صحابي ته نه رسېدلی. چې د صحابه په شان کې دومره ویلی شو او د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په خپلو اقرارونو کې دا موجوده ده چې زموږ هم په بعضې مسایلو باندې ذهن خلاص شوی لا نه دی. نو ستاسو څه ګمان دی په هغه انسانانو باندې چې هغې نه وروستو راغلي دي او د هغې ولایت او کرامت ته رسېدل هېڅ امکان نشته دی چې یو څوک د هغې ولایت او کرامت ته ورسېږي، نو ضرور به د هغې نه وروستو په سلفو کې او امامانو کې او مشرانو کې ضرور داسې خلک وي چې ټول مسایل هغوی ته یاد نه وي، ټول مسایل نشي راګیرولی، بلکې یو عالم به چې هغې د امامت درجې ته به نه رسېدلی او یو مسله باندې به الله جل جلاله ذهن خلاص کړی او په هغې فتوه کېږي. تاسو ګورئ فقهي کتابونو کې چې اکثره شاګردان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نظر خلاف کوي، خلافا لزفر او خلافا لابي یوسف او خلافا لصاحبه، صاحبین خلاف دي محمد او ابو یوسف، یا صرف ابو یوسف یا زفر خلافي. همدارنګه په شوافعو کې او په مالکیانو او حنابلو کې ټول علم ټول په ټوله هغه د یو الله جل جلاله سره دی. او بیا په انسانانو کې
علم د چا انبیاء علیهم الصلاة والسلام سره وروسته خلق چې دي وفوق كل ذي علم علیم. درېمه مسله دا ثابته شوله المسألة الأولى چې په دې درې خبرو کې د رسول الله نه څه راغلي دي د نیکه په باره کې راغلي دي مع الاخوة الاشقیاء او لاب د علاتي یا اعیاني ورونو سره نیکه میراث وړی شي کې نشي. دا مسله په صحابه کې اختلافي وه. نو عمر فاروق رضی الله عنه په دې ملاوسم صحیح ذهن خلاص شوی نه ده. نو دا واورئ یو سړی مړ شو نیکه ته پاتې کېږي پلار یې مړ دی نیکه پاتې دی په وارثانو کې یو نیکه دی یا اعیاني ورونه دي سکا یا علاتي دي ناسکا اخیافي نه دي. نو د اعیاني او د علاتي ورونو سره دا نیکه میراث وړی شي کې نه شي. نو فزید بن ثابت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه و جمهور علما او جمهور علما چې دا غنه ائمه ثلاثه دي امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل په مشهور قول کې ددنه هغوی دا وایي چې ورونه یا دا نیکه چې د دې مړي د ورونو سره په میراث کې شریک دی او تفسیر په خپل ځای کې ذکر کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه داغه نظر په صحابهو کې او فقهاو کې ابو حنیفه رحمت الله علیه او یو روایت د امام احمد بن حنبل چې دا شیخ الاسلام ابن تیمیه غوړه کړی دی هغه یسقطون الاخوه به ويجعلونه بمنزله الاب. دوی وایي چې جد کله موجودي نو ټول ورونه ساقط دي لکه فلار چې موجودي نو د مړي ورونه هغه ساقطېږي د میراث نه. صحابو کې د ابوبکر صدیق او فقهاو کې ابو حنیفه امام احمد بن حنبل او وروسته متأخرینو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. د دې دا قول چې دا جد چې دی دا حاجب د په حجب حرمان سره د عیانی او علاتي ورونو لپاره. صحابو کې زید بن ثابت او جمهور فقها چې امام مالک شافعی او یو روایت د احمد بن حنبل په دې کې دي چې نه دا ورسره میراث وړلی شي. په دې مسله باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي چې زما زړه لا اوس مو بس کړي نه دي. دویمه مسله هغه د کلاله ده. کلاله چاته ویل کېږي یو سړی مړ کېږي لیس له ولد ولا والد نه ولا فروع شته دی او نه اصول شته دی نه فرع شته دی زامن لور نشته دی زوی نشته دی نه ښکته شته نه پورته او نه فلاش ته نه نیکه دې ته کلاله وایي. وهذا هو نص الآية التي في آخر سورة النساء في انتفاء الولد. والد هم نه ولد هم نه. نو د تأمل او د سوچ نه دا ثابتېږي چې والد ولد هم نه والد هم نه. الله جل جلاله فرمایي سورة النساء یو سل شپږ وروستنی آیات دی ان امرؤ هلک یو سړی مړ شو لیس له ولد بچی نشته دی وله اخت نو در لپاره خور ده فلها دې خور له نسب ما ترک نیم مال د هغه مال له ترکه چې دا کلاله پریدي. ان امرؤ هلک نه دا کلاله دی لیس له ولد ولد نه چې کله والد موجود به خود دې د خور میراث نه کنه نو دې معلومیږي دا چې دلته والد هم نشته دی ځکه د خور میراث رسو ذکر دی. دا تفسیر د کلاله چې کړی دی چې نه والد نه ولدي دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی دی او همدغه جمهور د صحابه او تابعینو پرستنی مخکنی زمانو کې فقهای سبعه ائمه اربعه د دې ټولو دا قول لري چې کلاله غ انسان ته ویل کېږي چې نه پلاری او نه بچی وي اصول او فروع د دین نه وي او دا د آیات نه خپل معلومیږي ان امرؤ هلک لیس له ولد یو سړی مړ شو بچی نشته وله اخت خور ده نو که چېرته بچی نو او پلاری و نو بیا خور به هم میراث وړی نه شي نو دې معلومیږي دا چې د خور میراث ثابت شوی دی نو والد هم نشته دی. درېیمه مسله چې دا پنځمه فایده جوړیږي چې د عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې د دې مقصد باندې سم پوه شوی نه یم چې حدیث کې ابواب من ابواب الربا راغلي نو دا به کېدای شي د هغه مسائلو نه چې علماو پکې اختلاف کړي یعنې هغه شی به عمر فاروق ښیي چې بعض نظر د علماو یا د صحابو پکې د حرمتي او د بعضو پکې د حلوي نو یو طرف ته چې ګوري یو حکم دی او بل طرف ته ګوري بل فحرمها بعضهم لاعتقاده انها من الربا سوت حرام وي ځکه دا د سود نشماري واحلها بعضهم او ځنې ته حلال وي لاعتقاده انها ليست منه جداد ربا نه ده. نو مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او امت مسلمه په محجه بيضاء باندې پرېښی دی او دا ښکارا لیلها کنهارها شپه داسې ده لکه ورځ ولكن افهام العلماء لیکن دا علماء فهمونه چې دي کې اختلاف کوي ويبلغ بعضهم من السنه ما لا يبلغ الاخر بعض خلک داسې سنت رسول الله ته رسیږي چې بل څوک نه رسیږي او د ندام ثابت دي چې انسانان چې دي دا کمزوري دي په ټولو علوم باندې حاضري شي کولای هغه معلومات په خپل علم کې راوړي
چې کوم الله جل جلاله د دوی د راجمع کولو اراده وکړي. راځو د بل حدیث د الحدیث التاسع والثمانون بعد 300 309 حديث عن عائشة رضي الله عنها عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها سخر وعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع د بدع فبارك تپوس وشو فقال كل شراب أسكر فهو حرام. نبي كريم صلى الله عليه وسلم وقاعده كل يسر وجواب ورک هر اغسکل چې هغه سړی نشه کوي نو فهو حرام دا حرام دي. تاسو د بدع باره کې مانه تپوس کوئ بدع یو کبله بلای هر هغه سکله هر هغه مایع چې سړی سکي او هغه نشه راولي انسان نشه کوي بعد دې استعمال چې دا حرام دی. عائشة صدیقه رضی الله عنها فرمای البدع نبیذ العسل. د بدع نه مراد څه شی دی؟ وای دا د شاتو سرکه ده. د شاتو د سرکې په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو. سرکه هم دا د جوس یو حیثیت لري او دا هغه اندازه چې د نشې او د شراب اندازې ته نه رسېدلې. رسول الله ویل چې بدع یا نور شیان لکه موږ نه څوک تپوس وکړي چې د جنسینګ څه مثلا حکم دی د سکل روا دي که نه دي. اوس موږ د جنسینګ د حقیقت نه خبر نه یو هغه مواد چې په دې کې راټول شوي دي د کاراباو نه خبر نه د پیپسي نه خبر نه او جواب یو عالم دوانه دا کوي په قاعده کلیه باندې او درته وایي چې کل شراب اسکر هر هغه سکل چې هغه سړی نشه کوي فهو حرام دا حرام دي. نو دې ته ګوره که نشه پکې وه نو دا حکم د شرابو دی دا حرام دي او که نشه پکې نه وه مرداری شه پکې نه و حرام پکې نه و ګډ شوی نو بیا د هغې سکل چې دي دا روا دي. او د دې نه دا ثابتېږي چې نومونو له اعتبار نشته. کله هغه زمانه کې خمر ورته ویل کېدل زموږ استاسو په دې عرف کې ورته شراب ویل کېږي او کله کله بیا نومونه دا بدلیږي. نو که نوم د دې شراب کرباو کې ښودل شي یا نوم د دې جنسینګ کې ښودل شي یا نوم بل نوم راوځي نوی نوم د شراب راوځي او حقیقت کې دا شراب وي نو په نوم باندې اعتبار نشته چې نومونه بدل را بدل شلو. اعتبار اصل او علت لري. علت به هغه څه شي سکر او نشه پکې دا علت دی. هر هغه شی چې عقل باندې صادر را خوري عقل خرابوي عقل پټوي عقل کې تخریف پیدا کوي نو دغه شی استعمال دا حرام دی. ځکه شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم دراتګ یو مقصد چې د عقول حفاظت دی. هر هغه شی چې عقل ته نقصان نسی دغه استعمال چې دا حرام دی. عقل هغه ماده چې بده باندې انسان مکلف ګرځي او غیر مکلف ګرځي. که چا کیو دا مکلف دی په عبادتو اوامر او نواهی الهیو باندې او که چا کې عقل نو مجنون لیونیو هغه د خطابات متوجه نه دي. نو دا یو جوهر دی چې د زیاتو موجوداتو نه انسان را جدا کړی دی هغه عقل له محور د تکلیف دی. نو که دا چا کیو دا مکلف دی چا کې نه ماشوم ته ګوري عقل فکر نه نو مکلف په منځ باندې نه او دغه شان د اوامر او نواهی هغه ورته ډېر نه راځي او چې کله عقل مرحله ته ورسیږي نو بیا دا مکلف شي. راځو دی بل حدیث دا الحديث 90 بعد 300 390 حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سخر روایت قال دا فرمای بلغ عمر رضي الله تعالى عنه تورسدل ان فلانا باع خمرا چې فلان کې سره شراب خرڅي فقال عمر فاروق ویلا قاتل الله فلانا الله دې فلان کې تباکی او هلاك دي کې الله دې ملکی الم يعلم ایا دا نه پويږي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي قال فرمایلی دي قاتل الله اليهود الله دې يهود هلاك او تباکی حرمت عليهم الشحوم حرام کړ شو په دوی باندې وازګي فجملوها واغي ویل کړلې ډلې کړلې فباعوها په بازار خرڅولې او دا غي روپۍ خوړلې او به چاته پوسو کې چې تاسو خو لګېستئ وازګي خوري دا غي چې نه دا خو موږ روپۍ خورو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا یو سیاسی یو فوها عالم مجتهد صحابي دی او خلیفہ د مسلمانانو دی. دته یو سړی حیله ذکر شوله چې دلته یو سړی دی هغه په دې کې حیله کوي شراب خرڅوي شراب ورسره دي او اوس وایي چې دا خرڅومه او دا به استعمالومه دا خورمه نو دا خو بدله څنګه وایي زه خو د شراب نه خورم زه د شراب او روپۍ خورم. اکثره خلک اوس هم نشي توکي دا چې کله ورته وایي چې دا نسوار مه خرڅوه یا مه خوره وایي زه خو دا نه خورم دا زه په پیسې کوم په دې باندې وړه اخلم یا ورته وایي چې کوکنار مه خرڅوه افیون مه خرڅوئ
وای نه دا خو من خرڅ کړلو من خو خورونو نشه حرامه ده خوراک حرام ده خرڅول خو حلال دي هغه باندې وړه اخلو او د نور د کور حوایج به پوره کوو. نو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې حیلګر په باره کې بددعایي وکړله او ویل چې قاتل الله فلانا الله دې دا فلانکې سړی تباه او برباد کړي. وجه دا وه چې دقسې خیره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودو ته کړې ده. په مخ د ځمکه باندې متحیلین خلک چې دي حیلګر چلګر فریبګر هغه یهود دي دوی ټول کارونه په خپل فریبونو باندې او چلونو باندې کوي. نو د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې ویلي چې قاتل الله اليهود الله دې یهود تباه او برباد کړي. وجه دا وه چې هغه باندې الله دا وازګې حرامې کړلې. نو هغوی به ویله چې وازګې حرامې شوې وازګې به راټولې کړلې په یو دیګي کې به یې واچولې اور به یې ورپسې که او سم به یې وخوټ کوله غوړي به یې ترې جوړ کړل. کله چې به یې غوړي کړل په بازار کې به یې غوړي خرڅول خلکو به لیدل چې دا غوړي دي دا وازګې نه دي او دغه روپۍ به یې رااخیستلې بیا به یې خوړلې. نو که چا به تپوس ته وکړي چې لکه تاسو خو دا وازګې خورئ نو ته دا نه ګورې دا موږ وړه اخیستلي خورو یې موږ باندې الله وازګې حرامې کړي دي د دې دا روپۍ خو موږ نه دي حرامې کړي. لکه هوبهو دغه خبره اوس هغه څوک کوي چې د افیونو کاروبار کوي یا افیون کری را کوي یا تجارت کوي وایي موږ خو خورو نه الله یې وایي استعمال حرام کړی دی. دا آیات لرئ دا مضمون په مخکې حدیثو کې تر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روایتو کې راغلي دي وایي کله چې الله جل جلاله په یو قوم باندې یو شی حرام کړي ان الله اذا حرم على قوم اکل شیء الله جل جلاله چې کله په یو قوم باندې یو شی خوراک حرام کړي حرم ثمنه د هغې روپۍ هم ورباندې حرامې دي. موږ او تاسو باندې نسوار حرام دي سګرټ څکول راته حرام دي همداسې شراب څکل راته حرام دي افیون خوړل راته حرام دي ځکه نشه به کېده. نو د هغې کاروبار او د هغې استعمال او د دې نه ګټه اخیستل هم راته حرام دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الله اذا حرم على قوم اکل شیء حرم ثمنه کله چې یو قوم باندې الله پاک د یو شي خوراک حرام کړی دی د هغې شي روپۍ هم پرې حرامې کړي دي. وایي دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته دا خبره ورسېدله چې پلانکي سړی وایي زما سره شراب دي خو زه اړومه نه دا خرڅوم او د هغې روپۍ خورم. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خیرې وکړلې او استدلال یې په دې وکړي چې رسول الله ته هم دا خبره د یهودو نه ورسېدله چې هغوی وازګې به ولې کولې بازار یې خرڅولې او بیا به یې روپۍ خوړلې. رسول الله ته خیرې کړلې چې قاتل الله اليهود. نو زه مقصې خیرې وکړم چې قاتل الله فلانا افلانکې سړی دی الله پاک لعنتي کړي الله دې مړ کړي او الله دې تباه کړي چې دوی محرماتو ته په چلونو باندې راتګ کوي. رد دی په هغه خلکو باندې چې هغوی حیلې کوي حرامو ته راتګ په حیلو باندې کوي. لکه د تحلل مسله لعن الله المحلل والمحلل له هغه خلک چې هغه یو سړی ښځه طلاق کړي په طلاق ثلاثه باندې خاص کر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک کې دا ده چې طلاق ثلاثه واقع کیږي. نو کله چې طلاق ثلاثه درې طلاق سړی ورکي او سړی دغه مسلک ته منسوب دی نو هغه راځي د امام ملا نه تپوس کوي هغه ورته وایي چې دا خو ستا ښځه طلاقه شوې ده په طلاق ثلاثه باندې مغلظه ده د دې بل کار نه کېږي حتی تنکح زوجا غیره. اوس به موږ تاله یو طریقه چل برابر کو یو پلانکي خان سره به یو طالب جان سره به نکاح وکړو هغه چې نکاح وکړل هغې نه وروسته به هغې سره جما وشي جما نه وروسته به بېرته هغه طلاقه کړي او د طلاق نه وروسته به تا سره نکاح وکړو نو بیا یې نکاح صحیح کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حیلګر چې دی په دې د الله لعنت دی دا فیصله چې کوي او دغه تیس مستعار دی دا څوک چې د تحلیل دپاره راغوښتل شوی چې د ښځې سره نکاح کوي دا هوبهو زنا ده او دغه یو تیس مستعار دی ته وایي لکه سړی خپلې ګډې بزیله سیرلی په سوال باندې راولي ځکه هغه وار راوړی نو دا ورته سیرلی راولي. نو دا دومره حرام کار دی دا حیلې چلونه په هر څه کې چې حیلې میلې راغلي دي حیله فلان او حیله فلان دا د حیلو نه ځان ساتل پکار دي ځکه حیلګر خلک چې په دنیا کې دي هغه یهود او نصارا دي دوی د الله سره دوکه کوله او الله به دوکه کوو حال دا چې الله نه دوکه کېږي الله سره دوکه نه کېږي د خلکو به ځان سره دوکه کوله یخادعون الله وهو خادعوهم. حدیث نه یو څو مسلې ثابتېږي یوه مسله دا ثابتېږي چې د شرابو کاروبار هم حرام دی تحریم المعامله بالخمر شرابو کاروبار اخستل خرڅول د شرابو د دې دا حرام دي اخستل حرام خرڅول حرام جوړول حرام انتقالول حرام یو ځای نه بل ځای ته وړل حرام او خلک ملعون دکانونو کې خرڅول او د چا امانت ساتل د شرابو دا حرام د چا شراب دې امانتن ساتي په هر قسم باندې چې د شرابو والا سره خرڅونکو جوړونکو سره اسکونکو سره مدد کیږي کاغه شراب دی او هر هغه نشئی شی دی کاغه فیون دی کاغه پودر دی
که هغه نورو نومونو باندې نور شیان دي او الله جل جلاله په موږ او تاسو حرام کړي دي. هر قسم تعاون او معاونت په دې باب باندې حرام دی. الله فرمایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په هغه کار کې چا سره مدد مه کوه چې ته ګناهګارېږي د الله په حقوقو باندې زیاتی کوونکی واقع کېږي د بندګانو په حقوقو باندې. دویم دا ثابته شوله چې ای مسلمانانو حیلې او چلونه پرېږدئ، د الله سره چلونه نه کېږي. ګوره فإن الله تعالی لما حرم الخمر، الله جل جلاله چې کله شراب حرام کړي دي حرم ثمنه، د هغې روپۍ هم ګوره حرامې دي، هغه روپۍ چې د هغې وسیله ده. درېیمه مسله یې دا ثابتېږي هغه څوک چې په دې طریقه باندې اخیستل خرڅول کوي، معاملاتو کې حیلې او چلونه کوي، نو دا یهودو سره مشابهت دی، دا د یهودو بچی دی، دا د یهودو لاسپوڅی دی. دیسی شی په اصلي کې خرڅې دا دوکه ده، همدارنګه تور شی په سپین کې خرڅې دا دوکه ده. دا د اصلي په نوم دی راوړی دی، اصلي نه دی، دا دوکه ده. یو شي ضمانت کې ضمانت هغې ته نه رسېږي، دا دوکه ده. نو په اخیستلو خرڅولو کې دوکې کول دا حرام دی او کوونکی مشابه د یهودو دی. نو د قیامت په ورځ به دغه انسان چې په اخیستلو خرڅولو دکانداري او تجارتونو کې دوکې کوي، مسلمانانو مالونو ته لاس رسوي په هغه لار باندې چې هغه ته مشروعه نه ده، نو دا بالکل یهودي دی. دا د شعیب علیه السلام د قوم حیثیت لري دا انسان. څلورمه مسله کې دا ویل چې ان کل محرم ثمنه حرام، هر هغه شی چې الله حرام کړی دی نو د هغې روپۍ هم حرامې دي. هر هغه شی چې الله حرام ګرځولی دی د هغې کاروبار هم حرام کړی دی. هر هغه شی چې الله حرام ګرځولی دی په هغې کې تعاون هم حرام دی. نو په دې ټولو مسکراتو کې چې د عقل تخریبونکي خرابونکي دي دا حرام دي. ورونو په آخر کې دا مسله واورئ، په افیونو مسلې ته غربیانو د دې ډنډورچیانو ډېرې زیاتې ډرامې او ډېر زیاته کش ورکړی دی، خو شراب یې پرېښي دي. او دا چې په ټوله دنیا کې لوی کارخانې د شرابو دا په امریکا کې دي او د هغه ځای نه ټولې دنیا ته دا لیږل کېږي. ورونو مسلمانانو د دې نه ځان خبر کوي، په قسمونو قسمونو باندې نومونه دي، بازار کې په یو او بل نوم باندې خرڅېږي. خپل ځوانان د دې نه وساتئ، ځانونه ترې وساتئ. دکانونو کې د مشروباتو په دکانونو کې، د جوس او د دې آیسکریمونو په دکانونو کې، یا په نورو ځایونو محفلونو کې، ودونو کې، هوټلونو کې د دې کاروبار شروع دی، د دې سکل شروع دي او دا خستل کېږي او خرڅول کېږي او انتقالېږي. د الله نه ویرېږئ او معاملات په حیلو چلونو باندې مه کوئ. د مسلمانانو مالونو کې دوکه مه کوئ. د شعیب علیه السلام قوم د هغې واقعه چې الله قرآن کې ذکر کوي هغوی هم داسې وو چې هغوی به مالدار خلکو، نور نه چې مال اخیسته پوره به یې اخیسته او نورو ته چې به ورکوو هغه به یې ناقص ورکوو، خراب به ورکوو، دیسي به ورکوو. تا نه اصلي واخله، ما او تا نه چې اخلي اصلي اخلي، او په ما او ته چې خرڅوي نو دیسي را باندې خرڅوي. قوم جبریل علیه السلام یو چغه وواله او ټول هلاک شولو. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. سبا یې که په خپلو کورونو کې پراته په زنګونونو پړ مخې پراته و، ټول مردار شوي وو. زلزله پرې راغله، رجفه پرې راغله او د جبرائیل علیه السلام یو دهشتي طوفاني چغه پرې ووهل شوله. همدارنګه د شعیب علیه السلام هغه دویم ځای چې ورغلی او د ایکې یو مدین و بل ایکه وه، هغې من الله د اور بارانونه کړي وو. نو زموږ ستاسو په دې زمانه کې کاروبارونه د خلکو ډېر دي، نو کاروبارونو معاملاتو کې ډېره صفایي پکار ده. په هغه طریقه باندې معاملات برابرول پکار دي چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته رهنمایي کړې ده، په مغې چلېدل پکار دي. ورونو دنیا باندې څوک نه مړېږي، دا خوله په یو موټی خاورو ډکېږي او په دې باندې دا خېټه مړېږي چې کله قبر ته لاړ شي او د شاوخوا دا خاورې در خولې ته راولېدلې او په دې ځان له ځای کې پروت وي او هېڅ درک دې نه لګېدې، بیا به موړ شي. که د دنیا باندې هېڅ چا اوس بس نه دي ویلي. که کروڑ پیدا کړي وایي چې 2 شي، او که 2 وایي چې 3 شي، او که 3 وایي چې 4 شي. یو انسان ته یو کور ورکوي بس ورته نه وایي، اول وایي چې کور یې نه چې کور مې وینو. کور چې کله حاصل کوي چې یاره یو پوره ولسوالۍ مې اخیستې وي، یو کلی مې اخیستې وي، وایي بیا وایي چې دا ټوله ولسوالي زما وي، بیا وایي دا ولایت زما وي، بیا وایي دا ټول مملکت وي، بیا وایي دا ټوله دنیا چې زما وي. نو که دا ټوله دنیا هم ستا شي د الله د عذاب نه دې شي خلاصولی، د مرګ نه دې شي خلاصولی. نورونو راشئ معاملات خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر کړئ. د هغه شي کاروبار شروع کړئ په مشروباتو کې جگه حلال وي او د حرامو نه ځان وساتئ. حرام په خپله تعالی مردار دي، کاروبار هم حرام شو او معاشره هم پې خرابېږي، ځوانان هم پې بېلارې کېږي. نو زمونږ دغه توصیه ومنئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ارشادات هم تاسو ته در ورسول او تاسو واورېدل. د قیامت په ورځ بېبانه نه جوړېږي. د منار اسلامي رادیو د هر چا دسترخوان ته او د هر چا په کور کې یو داعي دی او د هر چا په کور کې یوه دیني مدرسه ده. هېڅ څوک دا نشي ویلی چې زه بیا د حق نه خبر نه یم، ما ته چا نه ده رارسولي. د منار اسلامي رادیو دې ونیسه،
او د دې نه بیانونه اورو درسونه اوره ان شاء الله تعالی جون به دې روښاني او دارین به دې ښایسته وي. رب العالمین دې زموږ او ستاسو ټول معاملات د سنت طریقې برابر کړي. رب العالمین دې موږ د رواجونو او رسمونو نه او د شرابو نه د مخدراتو نه او د مسکراتو نه وساتي. څوک چې مبتلا دي الله دې هغې ته شفای کامله ورکړي او نور مسلمانان دې د الله جل جلاله ساتي. زموږ د نن ورځې درس هم دومره بیا چې ستاسو درانه حضور ته د یو نوي درس سره راځم تاسو فلي بخونکي رب باندې سپارم. خاده بریالي اوسئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. هذا وبالله التوفيق والله اعلم. زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ 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 اللہ